بله بیلګه امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په افغانستان کې د زرګرۍ په بازار کې تاسو ټولو ته معلومات شته چې د 40 کلونو څخه د زرګرانو د اتحادیې لپاره د زرو د پیر او پلور لپاره معین مقدار تعین نو دا د هر چا خوښه وه. که له افغانستان نه بیرون زر وتلی هغوی په هغه معیار باندې وتل لکه سره کم چې اوسپنه یا دې ته ورته ناچیزه شوي نه وځي. خو دا کار یوازې په 40 کلونه پس د امر بالمعروف او منکر وزارت له لوري ترسره شوی دی. د هغوی لپاره معین مقدار ټاکل شوی دی او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له لوري هغه څه چې دې وزارت په دې لنډه مدت کې ترسره کړي دي ویلی سو چې په افغانستان کې د ډیرو زبرو قوتونو په افغانستان کې د تش په نوم هغه خلکو چې دلته د بشر او ښځو د حقوقو په نوم باندې غوغا ګډه کړې وه په ټریلیونونو ډالرو مصارفو باندې دلته یو څه ونه وسوله. په دې ټولنه کې تاسو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د هڅو سره له دې څخه څرګندولی شي چې آیا په دې 3 کلن مدت کې په افغان ټولنه کې د څومره اخلاقي مفسداتو مخنیوي شوی دی. امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د تیر اشغال د ناکرغړونو اعمالو په وجه ان یو شمیر داسې ځایونه بلکې په سلګونه داسې ځایونه و چې هلته اخلاقي مفسدات بازار ته عرضه کېدل. خو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دا هر څه له منځه وړي دي او د 900 داسې مراکزو څخه چې هلته به د بشریت حیثیت له منځه تللی هلته به عفتونه لیلامېدل په مدارسو باندې بدل کړي دي. دا زموږ دپاره د ویاړ او د افتخار ځای دی چې داسې اداره راکړې چې هغوی د بد اخلاقیو د ناوړه ناروا کړنو مراکز په دیني مدارسو او د دعوت په مراکزو باندې راته بدلوي.